وروسته له 7 کلونو نه په افغانستان کې سپوږمۍ تندر نیولې ده یا د خسوف حالت ته تللې ده. د دې په اړه باندې د نن سبا ساينس دا وایي چې کله ځمکه د سپوږمۍ او لمر په منځ کې واقع شي نو دا حالت رامنځته کیږي او دا یو طبیعي حالت ګڼي. مونږ طبیعي حالت هغه حالت ته ویلی شو چې هغه روزمره په خپل وخت سره ادا کیږي. موږ طبیعي حالت دې ته نشو ویلی چې د هغې وخت معلوم نه وي. ساينس د دې په اړه باندې دا نظر طبیعي عادي ښیي، خو اسلام د دې په اړه باندې بیا بل نظر لري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې عرف دا و چې خلک به راتلل او خلکو به ویلې چې نن یو څوک مړ شوی ده، د دې له وجې نه سپوږمۍ تندر نیولې ده، یا نن یو څوک نوی دنیا ته راغلی او د دې لپاره به بد شګون نیولو. په صحیح بخاري او مسلم کې دواړو کې حدیث راغلی ده چې د خلکو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کله سپوږمۍ خسوف حالت ته ځي یعنی تندر نیسي، دا د چا د ژوند او د مرګ او د کوم شګون لپاره نه ده، بلکې چې کله مو دا ولیدو نو د لمانځه خواته منډه کوي او په لمانځونو باندې ځان اخته کوي. دا د الله د نښو نه یوه ستره نښه ده، دا د الله د قدرتونو نه یو ستر قدرت دی چې دا موږ انسانانو ته راښیي، موږ ګناهونو ته متوجه کوي. د دې نښې او د دې لپاره دلیل په قرآن کریم کې پروت ده. په سورة الاسراء 50 آیت کې الله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما نرسل بالآیات الا تخویفا. الله وی موږ نه لیږو خپلې نښې د تاسو لپاره مګرم د تاسو د ډارولو په خاطر باندې. دا د موږ ډارول یعنی د موږ په ګناهونو باندې د موږ لپاره ډار پکار ده. دا چې په یو جغرافیه باندې راځي د هغې خلکو لپاره دا د ډار یوه نښه کېدلی شي. او کله چې تاسو دا حالت ولیدو چې اوس دا د پیښ ده او شاید 4 ساعته یا 5 ساعته دوام وکړي، نو رسول سلام چې په کوم حدیث کې ویلي چې تاسو د لمانځه خواته منډه کوي، د دې لمونځ هم د نورو لمونځونو سره لږ متفاوت دی. طریقه د لمانځه دا ده چې کله تاسو تکبیر تحریمه یا لمانځه ته داخل شئ په تکبیر سره، له هغه نه وروسته تاسو چې سورة فاتحه وویلې، د هغه نه وروسته تاسو قرائت پیل کړو، نو کوښښ وکړئ قرائت اوږد وکړئ، لکه د سورة بقرې یو غټه برخه کم په یادو باندې نه وي زده کولی شئ، د قرآن کریم له مخې نه هم ووایئ. د هغه د قرائت نه وروسته تاسو رکوع ته لاړ شئ، رکوع هم اوږده کړئ. کله چې له رکوع نه بیرته راجګ شوئ بیا سورة فاتحه او بیا قرائت پیل کړئ. دام ځل قرائت چې دا په نسبت د اول ځلې لږ راکم کړئ، بیا رکوع ته لاړ شئ. د رکوع نه وروسته سجدې په پخواني حالت 2 دانې دي، دوم رکعت هم په همدې شکل باندې دا د خسوف د لمانځه طریقه ده. او په داسې وخت کې استغفار، صدقات، ذکر، تلاوت تر هغه پورې ځان په دې کې مصروفه ساتئ تر څو دا حالت لرې شي. ساينس ته ډیره ترجیح مه ورکوي. ساينس موږ او تاسو ته یوازې دا ثابتولی شي، دا ویلی شي چې داسې یو حالت رامنځته شو، هیڅ کله د دې ځواب نشي ویلی چې څوک دا رامنځته کوي او ولې دا رامنځته شوی دی. نو نن شپه دا د موږ او د تاسو لپاره د ویرولو شپه ده، او په مجموع کې چې هر څوک دا ویډیو ګوري کوښښ وکړه چې په عبادت باندې ځان مصروف کړي. راځئ ټول په مجموع کې ځان په عبادت باندې مصروف کړو تر څو ټول له ګناهونو نه پاک شو. راځئ چې عبادت ته لاړ شو.